سلامونه ګرانو ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. راته زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم چې تاسو ته د ټیک ټاک د ویډیو د وایرل کولو یا د ویډیو د ویوزو د زیاتولو ټریک دروښیم چې دغه ټریک 100% تاسو ته کار کوي. په ثبوت به درته ویډیو کې ورسوم. نو ملګرو، که تاسو زموږ دغه ډول ویډیوګانو سره هم علاقه لرئ نو کومنټ کې راته خپل نظر ولیکئ چې دغه ډول تخنیکي ویډیو هم تاسو ته خپرې کړو که نه. نو راځو د خپل ویډیو په طرف که لومړی ځل مو د زموږ له چینل لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځو ملګرو د خپل ویډیو په طرف زه به انټرنیټ ډیټا راوازه کړم. او ملګرو، زه په دې ویډیو کې تاسو ته دوه ډوله ټریکه درښیم چې په دواړو سره تاسو کولی شئ د خپل ټیک ټاک د ویډیوګانو ویوز زیات کړئ. زه له ټولو نه مخکې راځم خپل ټیک ټاک ته، صحیح ده، او دغلته زه تاسو ته یو ویډیو راخلم. د دې به تاسو ته ملګرو زه اوس دروښیم. زه دوستانو ته ګورئ، ما سره یو ویډیو ده چې دا مې تازه اپلوډ کړه، 0 ویوز یې خوړلي، 0 ویوز دي، صحیح ده. نو زه اوس راځم تاسو ته دوه ټریکه دې کې درښیم دوستانو. یو ټریک چې دا موږ کولی شو د سایټ په واسطه ویوز، فالوور، لایک، شیر ویډیوګانو ته هر څه واخلو، او یو ډول موږ کولی شو د بل اکاونټ له لارې. دا دواړه درته ښیم. راځم لومړی په لومړي ټریک. لومړی ټریک داسې ده دوستانو، دغه خپله ویډیو ته به تاسو راشئ او د دې ویډیو د شیر لینک به مو راواخلئ. دا لینک به یې کاپي کړئ، د ویډیو را به شئ کروم براوزر ته. ملګرو، کروم براوزر ته به راشئ او کروم براوزر به مو راواز کړئ. دلته به تاسو یو سایټ سرچ کړئ ځان سره، صحیح ده. سرچ به کلیک کړئ، دلته به تاسو د ziu.com په نوم یو سایټ سرچ کړئ. دا وینئ دوستانو څنګه چې ما دلته لیکلي، په همدې ډول به یې ولیکئ، سرچ به یې کړئ، صحیح ده. نو کله چې مو دا سرچ کړئ دوستانو، دې صفحه راوړي، لږ صبر کوئ، صحیح ده. لږ به انتظار شو ملګرو، ښه صفحه واضح شوه. دلته دوستانو یو وړه غوندې کاپچه راځي، دغلته ګورئ تاسو ته یو انګلیسي خط لیکلی. دا به ورته دغه چوکاټ کې ولیکئ او دغه شنه ټیک مار نښه به ووهئ. زه راځم همدا کار کوم چې صحیح درته لیکلي وي دوستانو، هغه به ورته تاسو لیکئ. مثلا ما ته لیکلي دي ERY. نو دوستانو دغه کاپچه به ورته تاسو حل کړئ. اوس به د سایټ عمومي ډیشبورډ تاسو ته راواز شي. نو دغه د دوستانو دا د سایټ صفحه ده. دوستانو ګورئ، په دغه سایټ نه تاسو کولی شئ هم ټیک ټاک هم یوټیوب چینل لپاره فالوور او کومنټ، ویوز، د ویډیو شیر کول، فارورډ او همداشان لایف سټریم لایک، نو ډېر څیزونه تاسو اخیستی شئ. دوستانو دغې کې ځینې څیزونه په اپګریډ ته ضرورت لري. مثلا دا ګورئ فالوورز او هیډز په نوم اپشنونه تاسو کوئ، غواړئ وکوئ، نو تاسو به اپګریډ کوئ. اپګریډ یعنې دغه سایټ ته به دوستانو تاسو یو اندازه پیسې ورکوئ او دی تاسو ته اپګریډ کوئ. خو دا لاندې اپشنونه دوستانو چې په دې زیړ رنګ کې دي، دا بیا ټول فری دي. دا ګورئ، دا فری دي. کومنټ، هیرټ، ویوز، شیر، فارورډ، دا ټول فری دي ملګرو، صحیح ده. دا تاسو کولی شئ وړیا وکاروئ. مثلا د مثال په ډول زه راځم تاسو ته ما ویلي وو چې ویوز ټریک درته ښیم. که تاسو غواړئ کومنټ واخلئ، له دې ځای اخیستی شئ، کولی شئ ویډیوګانې مو شیر کړئ، له دې برخې نه شیر اخیستلی شئ ورته. نو زه ویوز اخلم، په ویوزو کلیک کوم دوستانو. دلته یو ایډز راځي، صحیح ده. دا به دا پورته ځای نه پورته راشو، دلته ګورئ داسې یو ځای ده. دغلته هماغه کوم لینک چې مو د ویډیو کاپي کړی او دلته به ورته پیسټ کړئ دوستانو، صحیح ده. دغه د لینک مې پیسټ کړ او د سرچ په نښه باندې به کلیک وکوئ. دغلته اوس تاسو ویډیو راباسي. دا وینئ، ما تاسو ته ویلي چې ویډیو مې تازه اپلوډ کړه، 0 ویوز دي. نو دلته هم ما ته وایي چې 0 ویوز. په همدې 0 ویوز به کلیک کړو، نو اوس به دی موږ ته په یو کلیک 0 دانې ویوز راکړي. دا وګورئ ملګرو، سکسسفولي 0 ویوز سنډ. 0 ویوز د موږ اکاونټ ته سنډ کړل او موږ کولی شو بیا راشو 2 دقیقې او 10 ثانیې بعد بیا 0 ویوز له دې سایټه واخلو. نو زه راځم ټیک ټاک به تاسو ته راواړم، دلته وګورو چې دا 0 ویوز موږ ته راغلي دي که نه دي. دا ګورئ دوستانو فعلا 0 ویوز دي. زه یو ریفرش ورکوم، دا وینئ 1098 ویوز د موږ ویډیو ته اضافه کړل. نو موږ همداسې کولی شو خپل ویډیوګانو ته شیر، لایک او نور اپشنونه هم د دې سایټ څخه وړیا ترلاسه کړو. او دا لومړۍ طریقه. او راځم دوستانو دومه طریقه تاسو ته ښیم چې دومه څنګه ده. دومې طریقې لپاره تاسو باید دوستانو یو بل ټیک ټاک اکاونټ ځان ته ولرئ. یو بل ټیک ټاک اکاونټ مو هم جوړ کړی وي، نو هغې ته به تاسو لوګین کیږئ. مثلا دا ګورئ ما سره یو بل ټیک ټاک ده، زه دې ته لوګین کیږم. یو بل ټیک ټاک ته به مو لوګین شئ ملګرو، او بل ټیک ټاک ته چې لوګین شئ نو یو شیبه به دا خپل اصلي ټیک ټاک چې ده دوستانو، دا به سرچ کوئ، د دې ویډیو به راواړوئ، یا هم همغه لینک چې تاسو کاپي کړی دی هغې په واسطه. مثلا دا ګورئ ما دا لینک کاپي کړی و، زه اوس راځم دا نوټ کې پیسټ کوم. نو دوستانو دا همغه زما د ټیک ټاک د ویډیو لینک د نوټ کې مې پیسټ کړ. په همدې به کلیک کوئ، بیرته تاسو ټیک ټاک ته بوځي.
له بل اکاونټه به د خپله ویډیو ګورئ دوستانو، خپله ویډیو ته به ویوز اخلئ. دا هم ډېر په اسانه ده. دا سره کم کېږي ملګرو، تاسو یو ځل به داسې واړوئ، بیرته به بیا راښکته شي، خپله ویډیو به راواړوئ. صحیح ده؟ نو په دغې شکل یو ځل یې اړوئ، بیرته خپله ویډیو رااړوئ. نو دا ټریک په دې ډول ده. زه یو څو ځلې کوم دوستانو دغه ډول. ویډیو به لاندې کوئ او بیرته به یې بره راولئ، ویډیو به لاندې وړئ، بیرته به یې بره راولئ. نو په دې ډول هم تاسو کولی شئ خپل ویډیو ته ویوز زیات کړئ. ما سره لږ نیټ هم ضعیفه ده ملګرو، دغه ډول ویډیو لاندې بوځئ، بیرته بره راولئ. زه څو ځلې همدا کار کوم ملګرو، دا وینئ، څو ځلې همدا کار کوم. نو بالکل په دغې هم تاسو ته هلته ویوز زیاتېږي. یو ځل اړولو راړولو سره یو ځل تاسو ته هلته ویوز زیاتېږي. زه یو څو ځلې همدا کار کوم دوستانو، بیا ګورو څومره ویوز راکوي. ښه نو دوستانو، ما تقریبا یو 13 ثانیې شاوخوا همداسې ویډیو اړوله او راړوله. اوس راځم بیرته دغه خپل اصلي اکاونټ ته وګورو چې همغه ویډیو ته په دغه کار څومره ویوز ورکړل شوي دي. راځم دغه بل اکاونټ ته بیرته. نو دوستانو یو ریفرش به هم ورکړم. دا ګورئ دغه کار سره هم موږ ته ویوز اضافه شول. 1098 ویوز اوس 1125 ویوز دي، یعنې په دغه 13 ثانیو کې 28 ویوز نور په دغه کار موږ ته راکړل. نو دوستانو دغه دوه ټریک ول چې په دواړو سره تاسو کولی شئ خپل د ویډیوګانو ویوز زیات کړئ، یو د سایډ په واسطه او یو له فیک له بل اکاونټ څخه خپل ویډیو کتلو راکتلو سره هم ویوز زیاتولی شئ. نو دغه کار هغه کسان چې د مونوټایزیشن ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي دي نو کولی شي دغه طریقو نه هم ګټه واخلي او اکاونټ مونوټایزیشن کې ځان سره مرسته وکړي. نو زموږ د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ در سره فالو کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. تر بیا هم په خدای سپارم.